ملګرو څنګه چې تاسو په سکرین باندې دا ویډیو ګورئ نو تر ټولو مخکې خو درته وایم چې دا ویډیو بالکل د ماشومانو د کتلو نه ده. نو ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د اتلان سریال اداکارې اصلي په اړه معلومات درکوم. په دې باندې ما ویډیو نه جوړوله خو ډیرو ملګرو به غوښتنه کوله، هر ملګري به بار بار کمنټ کولو. نو تاسو را سره کمنټونه په سکرین باندې کتلی شئ. ډیر زیات مجبوره شوم چې زه تاسو ته په ویډیو جوړه کم. نو ملګرو په نن ویډیو کې به درته کمپلیټ معلومات درکوم، خو د هر څه نه مخکې دا یوه خبره درته کوم چې ویډیو بالکل د ماشومانو د کتلو نه ده. نو ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د اتلان سریال اداکارې اصلي په ژوند، عمر، قد، کورنۍ او دغسې د ټولو سریالونو، فلمونو او ډرامو په اړه به یې درته معلومات درکوم. ملګرو داسې ډرامې به یې درته درښایم چې بالکل به تاسو نه وي کتلي او هغه ډرامې به د ماشومانو د کتلو هم نه وي. نو راځئ ملګرو ځو د ویډیو په طرف. ویډیو ډیره نه اوږدوم خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې دا یوه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سمی سکیل HUB دا زما د یوټیوب چینل دی، نو دا در سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پریس کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته پر وخت درځي. نو راځئ شروع کوو ویډیو. ملګرو دوستانو تر ټولو مخکې خو به درته ووایم چې د اتلان سریال اداکارې اصلي خپل او اصلي نوم یلدز چکری دی. په پیله تاریخ د اپریل میاشت 1986 کې د ترکیې ازمیر ښار کرشیاکا کې پیدا شوې ده. ملګرو پوښتنو چې څنګه مې د ویډیو په پیله کې تاسو ته ویلي دي چې د دې داسې ډرامې دي چې هغه بالکل د ماشومانو د کتلو نه دي، نو هغه ډرامې به درته د ویډیو په اخره کې ټول نومونه درکوم، د ټولو ډرامو نومونه به درکوم. د هغې نه مخکې درته لږ شانتې د دې لایف زندګۍ په اړه معلومات درکوم، نو د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ. خو ملګرو پوښتنو که چېرې تاسو ته پته نه وي نو دې د برک اوکتۍ سره واده خو هم کړی دی چې په اتلان سریال کې ورسره په یو ځای ایکټینګ کړی دی او د کان بوزوک په نوم باندې ډېر خلک پیژني. نو که تاسو هم پیژنئ نو په کمنټ کې لازم دغه رقم یس ولیکئ. او ملګرو جګړان کان او اصلي په 2022 کال کې واده کړی دی چې اوس مهال یوه لور هم لري او د دې نوم میرا میلینا ده او په 21 تاریخ د مای میاشت 2024 کال کې پیدا شوې ده، یعنی د نن نه یو کال مخکې پیدا شوې ده. ملګرو دوستانو که د دې تعلیم ته راشو نو دې ډېر غټ تعلیم هم کړی دی، خو که زه تاسو ته د دې د یو اسکول او د ښوونځي نوم درکړم نو ویډیو به ډېره زیاته اوږده شي. نه غواړم چې ویډیو ډېره اوږده شي. راځئ اوس یې درته د ټولو ډرامو، سریالونو، فلمونو نومونه په سکرین باندې درکوم. ملګرو یو نوم به را سره ګورئ، ښه پوره سټیپ بای سټیپ به درته د یوې ډرامې نوم په سکرین باندې لیکم. ملګرو دوستانو که تاسو ته پته نه وي نو دې په ټولو 20 سریالونو کې کار کړی دی او تر ټولو مشهور سریال هغه سریال د عثمان په نوم باندې دی چې زیات خلک یې پیژني. که تاسو هم دغه سریال کتلی وي نو په کمنټ کې راته لازم وایي چې تاسو کتلی دی او که نه مو دی کتلی. ملګرو په 2م نمبر سریال دغه یو دی چې دا په پاکستان، افغانستان کې ډېرو پښتنو کتلی دی، نو دا د اتلان په نوم باندې دی. ملګرو دغه را سره 3م نمبر سریال وګورئ. نو دا نومونه چې در کوم دا ټولې ډرامې دي یعنی سریالونه دي. نو ملګرو ما تاسو ته د ویډیو په پیله کې ویلي وو چې زه به تاسو ته د سریالونو، فلمونو او ډرامو په اړه معلومات درکوم. نو دا د سریالونو په اړه معلومات دي او د دې نه بعد به درته د فلمونو په اړه هم معلومات درکوم. نو ملګرو دا را سره 4م نمبر وګورئ، دا را سره وګورئ دا 5م نمبر دی. ملګرو دا 6م نمبر دی، دغه سریال 9م نمبر دی او دا هم 8م نمبر دی. ملګرو دا 9م نمبر دی او دا 10م نمبر دی. نو ملګرو دوستانو د ټولو 10 سریالونو نومونه مې درکړه. ما چې څنګه تاسو ته ویلي چې د ټولو 20 سریالونو نومونه به یې درکوم، نو ملګرو دې په 20 سریالونو کې کار کړی دی او دا سریال یې 11م نمبر دی، دا 12م نمبر دی، دا 14م دی، دا 14م دی، دا 15م دی او دا سریال 14م دی، دا 18 نمبر دی ملګرو پښتنو، دا 18 نمبر دی او دا 19 نمبر دی او دا 20 نمبر دی. ملګرو د ټولو 20 سریالونو نومونه مې درکړل. په کمنټ کې راته ووایئ چې تاسو په دې کې څو ډرامې کتلي دي. نو ملګرو راځئ اوس یې را سره د فلمونو انځورونه وګورئ. نو ملګرو دوستانو ویډیو تر دغه ځای پورې وه. په کمنټ کې راته لازم ووایئ ویډیو څنګه وه او راتلونکې ویډیو درته په کوم اداکار یا اداکارې جوړه کړم. نو ملګرو راځئ اوس یې را سره د 2025 کال نوي انځورونه په سکرین وګورئ.